جمعه مو بخیر. نن د اګست لومړۍ ده. د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکوف د غزې جنوب ته ورغلی چې د اسرایل او امریکا په ملاتړ د مرستو ویش ځای له نږدې وګوري چې پراخې نیوکې پرې کیږي. له ده سره د سفر کې اسرایلو کې د امریکا سفیر مایک هوکبي هم ملګری و چې د انځورونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. د لیده کاته داسې ښکاري سپینه ماڼۍ کې یو داسې زیاتېدونکی احساس راغبرګوي چې ګنې امریکا باید ولیدل شي چې غزې کې د لوږې چارې ښې کولو لپاره ډیر څه کوي. د پرمختیا رسمحال راځي چې ملګري ملتونه وایي د مې له پای راهیسې شاوخوا 1400 فلسطینیان وژل شوي چې د خوړو لټون یې کاوه او ډېر د خوړو ویش ځایونو سره نږدې وژل شوي دي. 115 د همدې پای ته رسېدلې جولای 2 وروستیو ورځو کې وژل شوي دي. اسرائیل پر حماس تور لګوي چې د خوړو ویش ځایونو سره ګډوډي پېښوي او وایي ځواکونه یې لاسي پر ملکیانو ډزې نه کوي. غزې ته د امریکایي استازو دغه سفر د سیمې ته له هوا تر ټولو لوی کچې مرستو غورځولو سره هم مهاله کیږي چې جرمني، اسپانیا، بلجیم، فرانسې او بحرین هم د متحده عرب اماراتو او اردن ترڅنګ پکې برخه لرله. همدې وخت کې د امریکا چارواکي د دې زیار باسي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند خبرې وژغوري. د بي بي سي منځني ختیځ خبریال امیر نادر چې بیت المقدس کې دی غزې ته د امریکایي استازي د سفر په اړه نور حال راکړی. په داسې حال کې چې پر اسرائیل او په حقیقت کې پر امریکا په نړیواله کچه فشار دی چې د غزې تړانګې ته د مرستو وړل ډیر کړي، ویټکوف نن غزې ته تللی. په دې لړ کې یو شمېر ناتایید شوي ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې د ګاډو یو کاروان لیدل کیږي چې د مرستو هغو مرکزونو ته چې د غزې بشري مرستو بنسټ په نامه جوړ شوي او اداره کیږي یوه ته یې ور روان دی. دا مرکز هم د هغو نورو په شان ډیر لانجمن بلل شوی. راپورونه ښیي چې د غسیمې نږدې هره ورځ د خونړیو پیښو شاهدي وي چې پکې فلسطینیان وژل کیږي. داسې ښکاري چې ښاغلی ویټکوف به نن په دې مرکز کې د مرستو د ویش لړۍ له نږدې وګوري، سره له دې چې د غزې د مرستو ویش نوې بڼه له پراخې نړیوالې نیوکې سره مخ ده. اټکل کیږي چې امریکا غواړي پراخه یې کړي، نه دا چې بنسټیز بدلون پکې راولي او یا دا چې د ملګرو ملتونو لخوا د مرستو د ویش پخوانیو بڼو ته استون شي. امیر نادرو د بي بي سي نړیوالې څانګې غزه کې د 160 داسې پیښو په اړه توکي راغونډ کړي چې ماشومان پکې وشتل شوي او موندلې ده چې 15 پیښو کې ماشوم یا پر سر یا سینه وشتل شوی دی. ډیرو دغو پیښو کې قرباني ماشوم له 12 کلنۍ ټیټ عمر لاره. دا پیښې چې بي بي سي موندلې بهیر غزه کې د جګړې له لومړیو اونیو نیولې بیا د سږني کال تر جولای غځېږي. اسرائیل بهرنیو خبریالانو ته غزې ته د ننوتو اجازه نه ورکوي. ویجاړي او د خلکو بې ځایه کېدل هم د مطالبو او توکو غونډولو چاره سختوي. د بي بي سي نړیوالې څانګې وګړو خبریالې سټیفني هیګاټي پرې دا ریپورت چمتو کړی، خو یوه یادونه ده چې د ریپورت کې د ماشومانو ژوبلېدنو چې ډېرې مرګونې وې بوږنوونکي انځورونه هم دي. یو سړی او یو کوچنی ماشوم د غزې ښار پر یو سړک پراته دي. دی د خپل ژوند په وروستیو شیبو کې لاس غځوي چې خپل ماشوم لمس کړي. دغه ویډیو د 2023 کال دسمبر میاشت کې خپره شوه، خو د دې کسانو په اړه هیڅ معلومات نه وو. موږ څو میاشتې هڅه وکړه د دوی په اړه نور معلومات ترلاسه کړو. پر ټولنیزو رسنیو مو څېړنه وکړې چې د سیمې خلک ومومو او اړیکه ورسره ونیسو، چې په پایله کې مو یې بیا نوم وموند. دی محمد المجدلوي او 2 کلنه لور یې لیان نومېده. ماما ووایا مینه در سره لرم. د لیان قضیه له 95 هغو یوه ده چې موږ راټول کړي. دا راپورونه د هغو ماشومانو په اړه دي چې ویل شوي د غزې جګړه کې په سر یا ټټر په ډزو ویشتل شوي. ته دغه نوم لړ د پخلي لپاره مو ته رسنیو راپورونه وکتل او د بشري حقونو له څېړونکو او 10 هغو ډاکټرانو او نرسانو سره مو خبرې وکړې چې دغو ماشومانو درملنه یې کړې وه. په دوی کې له درو دویمه برخه یې له 12 کلونو د کم عمر ماشومانو. په 50 قضیو کې ویل شوي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پر ماشوم ډزې کړي. په 2 قضیو کې ویل شوي چې فلسطینیانو پر ماشومانو ډزې کړي. د پاتې 14 قضیو په اړه هیڅ معلومات نه لرو. خو د لیان د مړینې لامل څه وو؟ دا د لیان خور شهادت ده. هغه وخت دا 12 کلنه وه او له خپلې مور، پلار، ورور او خور سره یو ځای وه. هغې موږ ته وویل هغوی له بمبارۍ په تېښته وو چې بیا یوې کرارې کوڅې ته ورسېدل. خو کله چې دغې څلور لارې ته ورسېدل هغې د کوڅې په کیڼ اړخ کې یو ټانک ولید.
کله چې مونږ ټانګ ولید نو منډې مو کړې، موږ له خپل پلاره مخکې وو. کله چې مو شاته وکتل ومو لیدل چې دی پر ځمکه پروت دی. فکر مو کاوه چې لوېدلی دی. هغې وویل دوی د مرستې لپاره ورمنډه کړه، خو بیا پوه شول چې پلار یې په ډزو ویشتل شوی. ما هڅه وکړه خپل خور ته ورشم او غېږ کې یې ونیسم، خو بیا زما پر مټ هم مرمۍ ولګېده. پلار مې په ډزو ویشتل شوی وو. د چیغه کړه او ویل لاړ شئ او ما پرېږدئ. هغوی وتښتېدل او بیا یې هیڅ کله محمد او لیان ونه لیدل. موږ د سپوږمکۍ یو داسې انځور وموند چې له ډزو 2 ساعته مخکې اخیستل شوی و. د اصلي انځور خپرولو اجازه نه لرو، نو یو مصنوعي انځور مو یې جوړ کړ. په دې انځور کې موږ یو داسې ټانک وینو چې شاهد ویلی و 2 ساعته وروسته یې کوڅه کې لیدلی و. پوځي کارپوس سټوارټ ری پر دې انځور څېړنه وکړه او ګڼ شمېر نور ټانکونه پر وسلو سمبال موټرونه او له شګو جوړ کوچني مورچلونه یې وموندل. او دغه لوړې ودانۍ ښیي چې دا د اسرائیلو دفاعي ځواکونو پیاوړی موقعیت دی. موږ خپلې موندنې د اسرائیلو له دفاعي ځواکونو سره شریکې کړې او هغوی وویل چې سرتیري عملیات کوي او په پیچلو ښاري سیمو کې د ترهګریزو ډلو پر ضد جګړه کې کله ناکله په تېروتنه یا غیر ارادي ډول خلکو ته زیان اوښتی شي. دوی د لیان د قضیې په اړه وویل چې دا هر څه خوندي شوي او د اړوندو چارواکو لخوا به وڅېړل شي. کې په 2024 کال کې په غزه کې د اسرائیلو دفاعي ځواکونو سره جګړه کړې. هغه د څو داسې پیښو په اړه خبرې وکړې چې ویل یې د هغه ډلې د 2 تنکیو ځلمیانو په ګډون بې وسلې خلک وژلي. هر څوک چې له بشردوستانه سړک بهر دی ډزې پرې وکړی چې ووژل شي. دا هغه څه دي چې موږ ته ویل شوي وو. زموږ قوماندان موږ ته د دې کار اجازه راکړې وه، خو که ښځه یا ماشوم وي ډزې پرې مه کوئ او هڅه وکړئ ویې نیسئ، حماقت مه کوئ. تاسو فکر کوئ د پوښتنې څوک نشته؟ زه خامخا وایم چې دلته د پوښتنې خلک کم دي. کله چې موږ په ډزو کې ځینې کسان له لاسه ورکړل نو یوازې ښکنځلې به وشوې او ویل به یې چې هر څه له منځه یوسئ، هر څوک چې وینئ ویې وژنئ. موږ پر سرتیرو د تورونو په اړه د اسرائیلو له دفاعي ځواکونو وپوښتل او دوی وویل د اسرائیلو دفاعي ځواکونه ژمن دي چې د امکان تر حده د ملکي وګړو زیان کم کړي. جنینا ډیل چې د آکسفورډ پوهنتون د نړیوالو قوانینو ښوونکې ده، زموږ موندنې یې ولیدې. ډیری وخت دا ډیره ګرانه وي چې تاسو یوې قانوني پایلې ته ورسیږئ، ان که ډیر ابتداوي هم وي، په داسې حال کې چې له شواهدو ډیر لرې یاست. خو ستا شواهد ښیي چې په دې قضیه کې په مخامخ ډول له قانونه جدي سرغړونه سوي چې کېدای سي جنگي جرم وګڼل سي او دا ډیر کمساری دی. د لیان او محمد پاتشونی څو ورځې د حمید په نوم کوڅه کې پرتې وي، ځکه د هغوی کورنۍ د دې خونړۍ جګړې له ګډوډۍ تښتېدلې وه او څه باندې 1 کال وروسته چې موږ له کورنۍ سره اړیکه ونیوله، هغوی هیڅ فکر نه کاوه دغه ډول یو ویډیو به شتون ولري. د بي بي سي د خبريالې سټيفاني هیګاټي رپورټ وو. د فلسطین سیمې د نړیوالو تړونونو له مخې غزه، لویدیځ غاړه او ختیځ بیت المقدس دي چې اوس د اسرائیلو تر نیواک لاندې دي. اسرائیلو ختیځ بیت المقدس او لویدیځ غاړه کې مشت ځایونه جوړ کړي چې د نړیوال قانون له مخې ناقانونه کار دی. اسرائیل بیا دا خبره نه مني. د تیرې نږدې موده کې لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د مشتو شوو یهودانو له لوري د تاوتریخوالي او زورزیاتي کچه لوړه شوې ده. د بي بي سي خبريال جيريمي بوين د فلسطین لویدیځ غاړې له طیبې کلي رپورټ را لګلی دا چې برټانیا ښایي د فلسطین یو دولت ملاتړ وکړي. خلک یې په اړه څه فکر کوي؟ دا د هغه لوی خاورې یوه برخه ده چې برټانیا یې د فلسطین دولت په توګه د پیژندلو پلان لري. لویدیځه غاړه دا سیمه ډیر کله تاوتریخجنه ده. دلته نږدې هره ورځ یهودي توندلاري چې ماسکونه یې اغوستي او اشغال شوې خاوره کې په ناقانونه ډول میشت شوي خپل فلسطیني ګاونډیان ګواښي یا پرې بریدونه کوي. 3 شپې مخکې د میشتو شوو یهودانو له سیمې ځوانانو د طیبه فلسطیني کلي څنډه کې پر کورونو بریدونه وکړل. د ویجاړۍ نښې یې لا هم شته. د کمال پر موټر او کور برید شوی و. احنا المضبوط خوف كبير مش شوي. موږ ډیر وډار سو. زه ماشومان او یو زړه مور لرم. زموږ ژوند له ګواښ سره مخامخ وو. یو ویرونکی شپه وه. زه نه پوهیږم تا خبرونه لیدلي یا نه، خو برټانیا ویلي دوی په سپټمبر کې د ملګرو ملتونو غونډه کې چې نیویارک کې د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني. فکر کوي چې د برټانیا دغه ګام به کوم بدلون راولي؟ لا اعتقد. فکر نه کوم. دا یو لوی ګام دی چې د برټانیا په څیر یو زبرځواک زموږ ملاتړ کوي، خو دلته هیڅ نه بدلیږي. اسرائیل هیڅ نړیوالې پریکړې یا قانون ته غاړه نه ږدي. د نړۍ هیڅ هیواد ته غوږ نه نیسي. طیبه یو بشپړ عیسوي کلی دی چې شاوخوا 1500 کسان پکې ژوند کوي.
د اسرایل له شپږو لسیزو اشغال وروسته اوس ډیر غلی بریښي. د تایبه ډیر خلک کلی کې د ژوند کولو پرتله کډوالۍ ته اړ شوي دي. موږ به دلته د تل لپاره پاتې شو، دغلته به مرو. ډیوډ خوري د یوناني ارتودکس کلیسا کشیش هډمن ښکاري. دی دلته زیږېدلی. دوی لا هم د 15مې پیړۍ د کلیسا پاتې شونو کې عبادت کوي. دی وایي میشته شوو یهودانو دوی هم ځورولي. کشیشان هڅه کوي ځوانان وهڅوي چې پاتې شي. د برېټانیا، فرانسې او نورو هیوادونو له لوري د فلسطین پیژندنه ښایي مرسته وکړي کله پانګونې سره ملوي. کشیش ډیوډ خپل کلیسا کې راته وویل کله چې میشت یهودان کلی ته ورځي نو حالت څومره خطرناک وي. دوی سره وسلې وي. هو دوی به وسلې وکاروي. بالکل که بحث ورسره وکړو تر وسلې رسیږي. تا ته یې ګواښ کړی؟ هو. بزګرانو ته هم؟ هو. دوی څه وایي؟ دوی وایي دا ځمکه زموږ ده، تاسو هیڅ حق نه لرئ، باید ولاړ شئ. څومره وخت کېږي چې عیسویان دې کلي کې اوسېږي؟ عیسویان موږ د عیسی علیه السلام له زمانې دلته اوسېږو. 2000 کاله جرړې مو دلته دي. موږ نشو تللی، هیڅ کله به ونه وځو. ان که مړه هم شو بیا هم دلته پاتې کېږو. فلسطین زموږ د وینې برخه ده. له خپلې وینې پرته څنګه ژوند کولی شو؟ دا کومه ډالۍ نه ده، احسان نه دی. حسام زملوټ چې لندن کې د فلسطین تر ټولو جګپوړی ډیپلوماټ دی، له طیبې یوازې څو مایله لرې په رامله کې خپل کور ته تللی. ما باید له بیت المقدس ورسره خبرې کړې وای ځکه له اسرائیلي تلاشیو تېرېدا ډېر وخت نیسي. دی د سټارمر له پلانه خوښ دی. دا یوه نښه ده چې برېټانیا او ورسره نوره نړیواله ټولنه په رښتیا د دوه دولتونو حل په اړه جدي دي. موږ ته نور تش د خولې ملاتړ ارزښت نه لري. له همدې امله مو 3 لسیزې له لاسه ورکړي دي. که تاسو رښتیا دوه دولتونه غواړئ نو دواړه په رسمیت وپېژنئ. او تېرو 10 کلونو کې موږ دې حالت ته رسولي یو چې اسرائیلي حکومت د فلسطینیانو د ورکولو هڅه کوي. پاتې فلسطینیان او خاورې هم له منځه وړي ځکه چې نه وضاحت او نه هم په دې مسئلې کې جدي پانګونه. نو دا سمبولیک کار نه دی. بیا وایم دا ډېر رښتینی دی، عملی دی او ډېر دیموکراتیک دی. بیت المقدس کې د اسرائیلو پارلمان کې د توندلاري ملتپاله ګوند استازي سیمچا روټمن د خپل لومړي وزیر خبرې تکرار کړې او ویې ویل کیر سټارمر حماس ترهګرۍ ته انعام ورکوي. He is threatening the state of Israel with punishment. دی د اسرائیلو دولت ته د سزا ګواښ کوي او فکر کوي په دې توګه به منځني ختیځ ته سوله راولي. دی دا صلاحیت نه لري چې موږ ته سزا راکړي او هیڅکله به سوله رانولي. دا کړنه د عدالت، تاریخ، دین او کلتور پر ضد ده او دی یحیی سنوار او حماس ته لوی انعام ورکوي. د حماس پخوانی مشر د حماس پخوانی مشر هر چیرې چې دی که دوزخ کې وي نن د کیر سټارمر خبرې اوري او وایي ډېر ښه ملګریا. پر اشغال شوی خاوره د یهودي میشځایونو جوړول د اسرائیلو لپاره له 1908 راهیسې یوه ملي پروژه ده. دلته ځینې پیاوړي دولتي وزیران وایي د فلسطین خپلواکۍ نړیوالې پیژندنې ته تر ټولو ښه غبرګون دا دی چې ټولې هغه اشغال شوي سیمې چې دوی ساتل غواړي د خپلې خاورې برخه وګرځوي چې ورسره د فلسطین ممکنه دولت هیله ختمه کړي.